د قسمت او د عقل په اړه موږ ته استادانو عجیب او ناشنا قصه کوله. ویل به یو باچا د خپل پوه سره د لښکر سره بیرون لاړو د ښکار دپاره چې ښکار وکړي، بیرون لاړو ځنګل ته. خو چې کله ښکار وکړو واپس چې خپل دربار ته راتللو نو د سره اوبه ختمې شوې تږی شوی. نو یو شپونکی یې وکتلو، شپونکي ته یې که اوبه در سره یې لږې اوبه راکړې چې تږی شوی یم. د شپونکي ورته باچا سلامت چې خفه نه شوی. ولې؟ وایي اوبه را سره نشته، شیدې شته چې شیدې در باندې وڅښمه. او د شپونکي ډېر زیات خدمت وکړو په باچا باندې شیدې وڅښلې. نو باچا چې د شپونکي د خدمت وکتل نو ډېر زیاته مزه یې ورکړه، خوښې شو. د شپونکي ته چې راځه زما خادمانو کې یو خادم کم شوی دی، ته ما سره خادم شي، زما په دربار کې ما سره یې. نو کله یې ډېره زیاته مینه یې ورکړه د شپونکي ته او د شپونکي خپل شپونکیتوب او پسونه یې پرېښودل، لاړ د باچا سره په دربار کې خادم شو. د باچا خدمت به یې کولو، تاوېدو را تاوېدو. باچا ته انتهایی زیات ګران و. خو دا نور څومره وزیران چې وو که نه په دربار کې، دوی ټولو په زړه کې د دغه شپونکي سره کرکه او نفرت پیدا شو. ویل چې دا څه شپونکی او پسونو والا راغی، اوس په مونږ په دربار کې راته ګرځي را ګرځي او باچا ته دومره ډېر زیات ګران دی. داسې نه سبا ته زمونږ نه بره وزیرتوب او بل ځان ته نږدې کس نه کوي، مونږ دومره ډېره زیاته خواري کوو چې مونږ باچا ته نږدې شو. دی به اوس راځي او شپونکی سړی په مونږ داسې نه چې باچا یې مشر کړي. خو دوی به د سره حسد کولو چې دی ځمکې ته راوغورځي او د باچا د سترګو کې نفرت ورته پیدا کړي. نو بیا داسې کار وکړي، یو ورځ یې دا شپونکی کېنولو چې وشپونکیه ته د دربار د آدابو نه خبرې که نه؟ وایي نه زه خو خبر نه یم. وایي داسې آداب دی د دربار چې باچا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. کله چې سحر وختي شي باچا صاحب په کرسۍ باندې کښېني نو ته به ورشي، ټول خلک ورته سلامي کوي، ته به سلامي نه کوې. هر څوک چې نوی راشي دا به کلکه سپېړه باچا ته ورکوي، ته به باچا ته سپېړه ورکوي. دا کار به وکړي. وایي ښه په دې باندې باچا خوشحالېږي. د شپونکي د وزیرانو ته یې وایي و که نه. دی خو شپونکي و بیچاره عقل نه درلودل. موږ ته د عقل او د قسمت په اړه به خبره کوله. و دې کې عقل کار نه کوي خو قسمت یې کار شروع کړی دی. نو د وزیرانو ورته وویل دی خو د حسد د وجې نه وي چې باچا ته به سپېړه ورکړي او باچا به غوسه شي، دی به د دربار نه وباسي. نو صحیح ده، دا خو اسانه کار دی، سپېړه نه لس سپېړې به ورکړم چې باچا پرې خوشحاله کېږي. نو بس کله چې سهار وختي شو باچا صاحب په دربار کې کېناست، دربار ولګېدلو، ټول خلک ورځي سلامي کوي. دغه شپونکی ورغی چې ورنږدې سو، د غوږ سره یو کړنګ یې جګ کړو. چې کله دې کړنګ جګ کړو نو د باچا په سر چې کوم تاج ایښی و دا ځمکې ته غوځار شو. او په دغه وخت کې دغه تاج نه یو غټ لړم راپرېوته، داسې اخوا منډه یې کړله. نو باچا ډېر زیات خوشحاله شو چې رانږدې کړو، په تندي یې ښکل کړو چې دا کس به منئ، دا ډېر مخلص انسان دی او ډېر مخلص ملګری مې دی، دا به ما ونې هغه ورځ شیدې هم څښلې وي. او نن یې که ده سپېړه نه وی راکړې، دې لړم خو زه چې چلم ټکې راکړو زه خو ده مړ کړی وم. بس یو غټه کرسۍ یې ورکړله چې دی ما ته نور به هم رانږدې. وزیران نور هم غوسه شول چې دا خو مونږ لرې کولو چې باچا ته به سپېړه ورکړي او باچا به غوسه شي، دی به د خپل دربار نه وشړي. دا خو نور هم ورته نږدې شو. وایي ده سره به کار نه لري، دی بس ما ته نور هم رانږدې. وایي چې کله یو څو ورځې تېرې شولې بیا د وزیران کېناستېدل، د شپونکي ځان سره کېنولو. ورته وایي چې و شپونکي صاحب ته خو د دربار د آدابو نه خبر نه یې. هغه یو ورځ دی وګوره موږ تا ته مشوره درکړله، هغې څومره تا ته ډېر کمال وکړو او ته غټه چوکۍ راته میلاو شو. ګوره موږ ستا ملګري یو. هغه ورته یې وویله سپېړو کې خو ډېر کار و، ما ته غټه چوکۍ پکې میلاو شوه. وایي داسې کار به وکړي په سبا باندې چې رالی باچا صاحب په چوکۍ ناست دی، چوکۍ ته به لغته ورکړي او هېڅ څه به یې خطا کړي. او دا کار به وکړي. باچا صاحب په دې ګوره ډېر زیات خوشحاله کېږي. یو دفعه مخکې هم چا داسې کړي و، هغه نه ډېر زیات خوشحاله شوی. وایي دا خو اسانه کار دی، داسې یو دوه درې چوکۍ به درته ایسته وولمه، ته ګوره سهار ته. کله چې سهار شو او دغه باچا صاحب په چوکۍ باندې کېناست، دی ورته شا غنډه روان دی او باچا صاحب ته یې د چوکۍ باندې لغته ورکړه او پړ مخې باچا صاحب خطا کړو. څنګه چې باچا صاحب د چوکۍ نه خطا کړو په دغه وخت کې چت راپرېوتو. چت چې راپرېوتو هم باچا بچ شو، هم د کوم کس چې یو د شپونکی دا بچ شو. نو باچا انتهایی زیات خوشحاله شو چې دې ته مخلص وایي. که ده ما ته لغته نه وی راکړې دا چت خو په ما باندې راپرېوتلو، زه خو به اوس مړ شوی وم. بس ده ته وایي چې دا بیخي نور ما ته رانږدې چې څومره وزیرانو نه لاندې مرتبه کې و د هغې نه هم پورته شي. وزیران نور هم په غوسه شو چې دا څه جنجال شو، دا څه جنجال مو سره دی، مونږ یې تاواني کوو چې دی د دربار نه ووځي او دی باچا نور هم رتبه ورکوي او مرتبه ورکوي. قسمت یې کار شروع کړی دی. کله چې یو څو ورځې نورې تېرې شولې نو دغه باچا صاحب میلمستیا جوړ کړه، ملګري او دوستان راغوښتي وو چې پروګرام یې جوړ کړی و، دیګونه باندې دي. نو په دې دیګونو کې چا زهر اچولي و او دا ټول ملګري راغلل او چې دا خوانچې چې دي که نه هلته مېلمستیا ته ور وړلې. نو دغه وزیران چې دي دغه وزیر شپونکي وزیر ته وایي چې کله د باچا دربار خواته لاړې څنګه باچا ته دغه مجمق دي نو ته به داسې کار وکړي چې د مجمع ته یو کلکه څپېړه به ورکړي، ایسته به یې خطا کړي. په دې باندې باچا ډېر زیات خوشحاله کېږي. دا کار دې کله کړی؟ وایي نه دا خو مې نه دی کړی. وایي دا کار وکړه باچا به درنه بیخي زیات خوشحاله شي، انتهایي زیات خوشحاله کېږي.
دا خو اسانه یو دیکه ده ور به کوم کله چې باچا دربار کې ولاړ دی باچا چې څنګه مجمع ته لاس کې نو د سپېړه ورکړه مجمع یې ست خطا کړله هغه ته وړو کې غو نسبه ولاړو زر را منډ کړه چې دا ورجی وسه پراته چې دای څنګه وخوړل نو هغه مړ شو باغی کې چا زهر چولې په دې ګونو کې چا زهر چولې ناس په مړ شو نو باچا چې دې کنه انتهایی زیاته وزن خوشاله شو و چې دغه زما سي دوست دی کده د مجمع ته سپېړه ورکړه نه زه به اوس مړم کې چا زهر چولې تحقیق چې چا زهر چولې چا زهر چولې چې قتل هغه واشپزو اشپز پکې زهر چولې بیا هغه اشپز هم سزا ورکړه نو موږ ته به استادان ویل چې ګورئ شاګردانو د قسمت دعا کوي چې الهه زمونږ قسمت بدل کې عقل چې دی کنه ځکه رحمان به هغه فرمایي و چې عقل مغواړه تعالی غواړه رحمانه عقل مند تعالیمند غلامانی کله چې تعالو کارو کو قسمت دی کارو کو بس بیا په دنیا کې هم کامیابی په آخرت کې هم کامیابی په آخرت کې چې موږ تاسو کامیابی ګور دا د عقل باندې نه کامیابیږو دا د قسمت باندې موږ تاسو چې پیدا کیږو د مور په خېټه کې ولا پر رحم کې یو اغل ته یو فرشته راځي موږ تاسو ټول په تندي باندې لیکي شقی یا سعید خوشبخته یا بدبخته کله ته شقی لیکلی که تاسو سمره منځونه وکي تبه اخیره کې به د کفر کلمه نصیب کیږي کدل درته سعید لیکلی که هر څومره ګناونه په دنیا کې وکړل خو ځم کدن په وخت کې به الله تعالی د شهادت کلمه نصیب کوي نو ټول همیشه د دعا کوي چې الهه سعادت او خوشبختی او قسمت مخلص کې د قسمت دعا کوي همیشه